دا راټول خلک په ننګرهار کې د غالۍ د صنعت او کاروبار په برخه کې د خپلې پانګې اچونې د قدردانۍ غوښتنه کوي. په ننګرهار کې چې نږدې 2 د غالیو جوړونې کارخونې دي او سلګونه نارینه او ښځینه پکې په مختلفو برخو کې په کار بوخت دي. مسؤلین وایي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي حکومتي مسؤلین باید د پانګونې د بقا او د ښه راتلونکي لپاره لاس ورته ورکړي او هغه اسانتیاوې د ورته برابرې کړي چې دوی ورته اړتیا لري. د غالیو د اتحادیې امیر حکمت الله احساس وایي هغه خام مواد چې دوی په غالیو کې کاروي په لوړ قیمت او ګڼو مشکلاتو سره له بهرنیو هیوادونو راواردېږي. هغه د یو شمېر نورو ستونزو یادونه هم کوي. قالینه که جوړېږي او په کارګاه جوړېږي. قالینه که جوړېږي هغه چې د په تار باندې جوړېږي چې بهترین تار که چېرته په لومړي مقام کې راځي هغه په یو کوالټي تار باندې چې دی راځي. دا اوس موږ په ختیځ زون کې څومره مشکلات لرو. قالینه چې دا جوړېږي چې څنګه خو جوړه شي ماس یو شرکت ته چې دی خوش خلق دستور د قالین بافۍ شرکت چې دی هغه د شوشت کار کوي او صافی صاحب د شوشت کار کوي. په دې کې هم دوی رنګونه چې دی په داسې رقم ته راوړي دي د نورو هېوادونو نه لکه سوال چې چاته کوي. یو دکان نه لرو، یو معیاري دکان د رنګ پروشۍ د رنګ امیزۍ یو استاد نه لرو. دغه برخه کې راته پروګرامونه په لاره واچوئ. موږ زوني شرق تقریبا 15 شرکتونه لري. دلته 15 شرکتونه فعالیت کوي. دغه 15 شرکتونه چې فعالیت کوي دوی ضرورت لري، دوی تولیدات حتما لري. وخت چې تولیدات لري کار ورته برابر کوي. او دا کار برابرول زموږ د دولت نه غوښتنه ده، زموږ د مؤسساتو نه غوښتنه ده. دوی کولی شي، دوی په وس کې امکاناتو کې هر څه لري. بل لوري ته یو شمېر نور صنعتکاران بیا په کور دننه او نړیواله کچه د خپلو تولیداتو لپاره د ښه بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی همدارنګه وایي که د غالیو د صنعت لپاره ورته ځانګړی ځای په واک کې ورکول شي د دوی ستونزې به راکمې او په راتلونکي کې به یې کاري وده د نن څو برابره زیاته وي. د پخوا په نسبت باندې اوس د شرکتونو ته رشد ورکړل شوی دی او موږ د افغان حکومت نه ځینې غوښتنې لرو چې یو د مارکیټ په برخه کې چې زموږ قالینې ته خارجي مارکیټ پیدا کړي. یو غوښتنه هم دغه ده. بله غوښتنه چې زموږ قالین بافان صنعتکاران د دې زون یو ساحې ته راغونډ کړي چې کارمن او شرکت ټوله په یو ساحه کې نو انشاءالله زموږ دغه خپل صنعت دپاره به ډېر یو ښه لاسته راوړنه وي. دغه د هغه شارک په باره کې موږ ته شارک په باره کې خبرې شوي وي خو اوس موږ ته هغه تسلیم شوي نه دي. موږ ډېر ستونزو سره مخ کې. هاخوا د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس عبدالبصیر باچا په خپلو خبرو کې صنعتکارانو ته ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې پر وخت رسېدنه کوي او په ټولو برخو کې به ورته د پام وړ اسانتیاوې برابروي. هغه وایي ځینې برخې چې د غالیو له صنعتکارانو سره په تېرو مجلسونو کې پرې بحثونه کړي تر یو بریده یې ورته د حل لارې چارې موندلې دي. په ننګرهار ولایت کې د قالین په سکتور کې خپلې ستونزې موجودې دي. کوښښ کوو او تل مو هڅه کړې چې موجودو ستونزو ته د حل په برخه کې لارې چارې ولټوو. د مثال په توګه مالي امکاناتو کموالی، تولید شوي جنس یعنې قالین لپاره مارکیټ یا بازار نشتوالی، د ضرورت وړ ماشین آلاتو کموالی، مناسبو او معیاري ستونزو نشتوالی، د قالین د وینځلو او قیچي کارۍ ماشینونو کموالی. پورته ذکر شوي ستونزو د حل لپاره کوښښ کوو چې ملي او بین المللي غیر اماراتي مؤسساتو څخه کومکونه جذب کړو او اکثره مؤسساتو سره په دې اړه مجلسونه هم کړي. د دې ترڅنګ د ننګرهار ولایتي مسؤلین وایي غالۍ اوبدنه د افغانستان یو له هغو صنعتونو ده چې افغانستان ته نړیوال شهرت ورکړی دی. هغوی همدارنګه وویل په دغه برخو کې به د پانګوالو لاسنیوی کوي او تر ممکنه بریده به یې مشکلاتو ته رسېدنه وکړي. د دغه کاسبانو ستونزې هغه د ځان سره یادداشت کړي او بیا موږ تاسې په ګډه باندې سره شریک کړو د محترم والي صاحب سره، معاون صاحب سره، د ویلا چې کومه اداره ده انشاءالله العزیز پر دې باندې به بحث وکړو که هغه د مؤسساتو د خوا څخه حل کېدله او که کوم ستونزې زموږ تاسې خپل د داخلي عوایدو د خوا څخه حل کېدلې خو دا به زموږ تاسې خپل د ناستې په درشل کې دغه مشکلات حل سي انشاءالله العزیز. بالاخره چې کوم مشکلات وي هغه د نورو مشرانو پورې تعلق لري، هغه بیا موږ تاسې په ټولو باندې د مشرانو سره شریک کوو. په دې کې به کوشش کوو نو په دې کې موږ بالکل 100% دا اطمینان موږ انشاءالله العزیز تاسې ته درکوو چې موږ تاسې په خدمت کې یو که شپه وي که ورځ وي ستاسې سره هماهنګ یو ستاسې سره ولاړ یو.
افغان غالیو کاروباریان وایي خوښ دي چې اوس په کارخونو کې جوړې غالۍ د نړۍ بازارونو ته د افغانستان په نوم رسیږي. هغه امتیاز چې وړاندې ترې ایران او پاکستان ته وړلی و او په نړیوالو بازارونو کې به افغان غالۍ په خپل نوم په لوړو بیو پلورلې.